قرآن کریم کې یو خبر رب العالمین دوه ځلې کړې ده. هغه داسې چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یو ورځ به انسان له خپل ورور نه، له خپل پلار نه، له خپل مور نه، له خپل ښځې نه، له خپل اولاد نه، له ټولو نه به تښتي، او په هغې ورځ به صرف دا یوه جمله وایي: نفسی نفسی نفسی، یا الله ما بچ که. په هغه سخته ورځ باندې چې موږ د ځان غم وړي یو، موږ سره د ځان فکر وي، موږ سره د ځان د خلاصون فکر وي، ولې په دې نړۍ کې موږ د ځان فکر نه کوو؟ ولې په دې نړۍ کې موږ خپل غم نه یو وړي؟ وګورئ، په دې دنیا کې که ظلم وي، که خیانت وي، که حرام وي، که هر کار وي، هره ګناه وي، موږ یې اکثره د نورو لپاره کوو. یا یې د اولاد لپاره کوو، یا یې د ورونو لپاره کوو، یا یې د ملګرو لپاره کوو، یا یې هم د نظام لپاره کوو. په هره برخه کې هغه کار چې ته د بل چا په خاطر باندې